چې پرتی وسو تازه د وینو دارې په دیوال پرتی وسو تازه د وینو دارې په دیوال راخکلې وي له درده چا نوکارې په دیوال چې ما ته پکې ځان د ارمانونو قاتل ښکاري زه نه ساتم کوټه کې وسیندارې په دیوال د دې شعرونو خالق ګران کاروان مومند صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل کلامونه شریک کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اول خو د ټولو ملګرو ډیره زیاته مننه، بیا د معظم ډیره زیاته مننه چې د ملګرو خدمت یې وکړ. علیار صاحب دې د ډېر لرې نه راغلي سره د ټولو ملګرو ډیره زیاته مننه. شعرونه دي چې زما د وسایلو د کم باب دي، چا پرې کړې هغه پاڼې له نصاب دي، او پښتانه په استحصال باندې راضي شول څه تودې تودې څپېړې د پنجاب دي. پښتانه په استحصال باندې راضي شول څه تودې تودې څپېړې د پنجاب دي. ریار صاحب شعرونه دي چې وړم داغي داغي لمن د مینې په داغ تور کمیس، بیا زلیخې سیرې کړو د خپل غلام په زور کمیس. او نه یاره زمونږ خو بخت تور وي نصیبونه تور، نه یاره پیدا نشه پر حد په تبی تور کمیس. نه یاره زمونږ خو بخت تور وي نصیبونه تور، نه یاره پیدا نشه پر حد په تبی تور کمیس. او چاته بې پردې نشوم او ښه مې درد کې وخندل، هیڅ د خلیل سوی نه دی تیز نمرودي اور کمیس. او دوی یې د بایللې مینې غم جوړې پیریان ګڼي، خواښې په زیارت باندې جنډه کړو د انګور کمیس. قربان دوی یې د بایللې مینې غم جوړې پیریان ګڼي، خواښې په زیارت باندې جنډه کړو د انګور کمیس. او خدای دا اویا میندو مینه راکړه خو بربنډو ما له د بابا د زوړ کمیس نه جوړ که مور کمیس. او داسې زندګۍ ته بې اسبابه یم کاروانه چې څوک لکه په سرو غرمو کې ځي او پرېږدي کور کمیس. امن غواړو نیسم هر چاته په زارۍ لمن، یا خدای را لنډه کړې د نورې بدمنۍ لمن. او ډېرې غریبۍ ترېنه حیا د بدن واخیسته، یا په شرم پورته شي یا خیر ته د ډوډۍ لمن. او ما به خپل سپانې بې ګناه ثابتوي او ځل حال به زلیخې د یوسف ووایي وروستی لمن. او ربه یو جنت دی بیخي وران ویجاړ جوړ کړی دی، مور ده او باران دی په بچو نیسي سوری لمن. قربان ربه یو جنت دی بیخي وران ویجاړ جوړ کړی دی، مور ده او باران دی په بچو نیسي سوری لمن. او کورې د یو چا د مینې وران که ورته وجاړئ، مه نیسئ څادرې سبا نیسئ په ډولۍ لمن. او نن راته له کاڼو ډکه بیرته را واپس شوله، چاته مې پرون وډکه کړې له نیکۍ لمن. او ژوند کاروان مومند په خیرات کې خلک نه غواړي، نه نیوله ځکه شیر عالم ته میمونۍ لمن. هغه شعرونه حضرت بار بار غوښتنه کوي چې یوه د رزق ذریعه بله جذبه د ایمان، کوټه را اساسې په باجه مې جانماز خور که، او لار د پنجشیر و په وږمه مې فاتحه لوستله، طالب ولاړو په طبله مې جانماز خور که. او حیا مطلع خلکو زما په ایمان شک کولو، په خپله ماته دروازه مې جانماز خور که. او نهاره شپه وه یوه لور مې په سنګل وده وه، سخته یخني وه په یوه مې جانماز خور که. کاروان مومند د نورې مخ د فتول مر توراوه، د خپل غزل په آینه مې جانماز خور که. دوه شعرونه به سره نور وایم چې چرته په لارو به لوټ کړي وي لیوانو کړې، په نیمه شپه څه خلکو بار کړي په اوښانو کړې. او د سوال جامې وچه ډوډۍ او څه مات شوي لوښي، له دې به نه وي زیاتې حس د یتیمانو کړې. څنګه ناڅاپه مې رایاده شوې په زیړ مازدیګر، دا څنګه راغلې دې حرم ته د هندوانو کړې. قربان څنګه ناڅاپه مې رایاده شوې په زیړ مازدیګر، دا څنګه راغلې دې حرم ته د هندوانو کړې.
او د بېوسۍ په اخري موړ باندې ګونګ ولاړ یم په تورخم لاړې د بېوسه افغانانو کډې قربان د بېوسۍ په اخري موړ باندې ګونګ ولاړم په تورخم لاړې د بېوسه افغانانو کډې او دا وطن چا آزاد کړو صیب له دې نومونه راوړي د سرکار حکم دی چې ځي دې د غازیانو کډې او د خاپیرو قتل عام وشو غرې وسېزلو د هندوکش له غرونو واخیستې پیریانو کډې کاروان مومند په غربت کې یاران خپې وباسي چې وچکالي شي له واخان ځي د کوچیانو کډې پوخ یقین مې مات شله مات شوي سمنات ته اړوم درنه مخ د عقیدت او عشق رکاته او راغلمه د خپلې خسارې سودا ته کېناستم څو ځله رایاد شول د والعصر 3 آیاته قربان او خدایه دا زما او ستا شریک جنگ دی راورسه زه بارود له کور خلاص کړم او ته یې له جوماته خدایه دا زما او ستا شریک جنگ دی راورسه زه بارود له کور خلاص کړم او ته یې له جوماته او ته خو د بودا د امن کور وې اخر څه وشول ولې دې د امن داویدار رانوي سواته او څومره مې غربت راله د مخ صحره بدرنګه کړه څومره تحریف شوی د وخت سره توراته او خوله مې ورنږدې کړه او بیا خپلې انا منې کړم تږی مې کاروان د شوق راستون کړو د فراته قربان